لزمی یو الله خبر ده لزړمی یو که یو الله خبر ده د دنیا گئے علم په څلا خبرم خدای دې د خولې لاړې دارو کا خدای دې د خولې لاړې دارو کا زه درتلې نه شم دعا درته کوم زما دې څه نصیب کړو خدایا په اول ځل باندې مسافرۍ ته تلل څومره ګران وي څومره چې مسافر ځي نو هغه د ځان سره د دیر مشهوره د رباط مالټه ومویسي خپل مسافر ورونو نه زمونږ د ورور مسافر هم روان دی په دې کې به موږ تاسو سره د مسافرۍ هغه منظر شیر کوو چې په اول ځل باندې یو مسافر د خپل کور نه رخصتېږي نو په هغه باندې څه تېرېږي راځئ دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ او د مسافرو د رخصتېدو په ټیم کې چې کوم منظر وي هغه به ستاسو سره مونږ نن شیر کوو دې ټیم کې مونږ اسوات موټروی باندې داخل شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم ستاسو ورور ستاسو قربا اساسانی یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ګرانو کتونکو تاسو دغه مخکې کلیپونه وکاتو چې زمونږ د یو ورور رخصتي وه سعودي عرب ته د مسافرۍ لپاره مسافرۍ له چې یو انسان ځي د هغه په اړه کې یو سوچي چې زه به ځم هلته به مسافري کوم خپل ژوند به جوړوم په کوم ټیم کې چې دا مسافر د کور نه رخصتېږي په دغه ټیم کې به د مسافر باندې یو تکلیف تېرېږي بعضې مسافر داسې وي چې هغه تکلیف په زړه باندې برداشت نه کړي هغه تکلیف هغه په سترګو باندې راوباسي او هغه د سترګو نه اوښکې روانې شي په هغه باندې مسافر ډېر ښه پوهېږي بعضې مسافر داسې وي چې هغه په خپل زړه باندې یو سخته تېره کړي او د هغه په زړه کې یو په دې مرۍ کې یو غوټه جوړه شي او مسافرۍ طرف ته روان چې لکه هغه مسافرو ته پته لګي زمونږ چې راکشه ورور دی ماشاءالله الله دې ولا عزت ورکړي الله تعالی دې کامیاب کړي چې په کوم مقصد روان دی الله تعالی دې په دغه کې کامیاب کړي موږ ورته دعاګانې زمونږ سره قاري صاحب هم موجود دی په خپله باندې هم مسافري کړې ده نو د دغې نه به هم د مسافرو د رخصتي چې کوم ټیم یې د دغې په حواله به قاري صاحب نه تپوس کوو چې څومره درد هغه خلکو ته میلاویږي د چا نه چې رخصتېږي او څونه تکلیف دا په خپل ځان باندې تېری او مسافرۍ لوري ته ځي نو قاري صاحب یو جهان مننه دا راته ووایي چې مسافرۍ له یو انسان ځي نو لکه د کور نه چې کله رخصتېږي نو په دې باندې چې کوم سخته تېرېږي هغه په تاسو باندې تېره شوې وي نو زموږ د دې کتونکو سره لکه شریکه کړئ ډېره مهرباني اسد بھائی ستاسو ډېره مهرباني دا نن چې زمونږ کوم سفر دی او بیا دی اسد بھائی کم تپوس زمونږ نه وکړو د مسافرۍ په باره کې واقعي نن دا زمونږ ورور زما ملګری وسیم چې کوم د دې عمر ورور دی زمونږ سره ډېر وخت تېر کړو دکان کې یو ځای مونږ نو د اخلاقو د دې نه مونږ ډېر متاثره وو او دله الله پاک ډېر ښه صلاحیتونه ورکړي دي ښه خصلتونه دي پکې ښه خویونه دي نو نن د هغه د سعودي عرب په طرف باندې سفر و هغه تلو نن مسافرۍ ته اراده کړوه نو بس دا خو د ژوند د انسان د تقدیر مسلې دي الله رب العزت
د چا رزق په کم ځای کې لیکلی هغه ځای ته انسان په رزق پسې ځي او دا خو انسان د خپل ځان نه خبر نه دی انسان په څه کې خیري او عام هم د حدیثونه هم دا معلومیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیاتو خلکو ته ویل تاسو هجرت وکئ یعنی د نبی علیہ السلام باره کې هم راځي چې هغه کله مکه مکرمه کې او مکه مکرمه د هغې ابو هوا د هغې ځای هغه کم یعنی معاملاتو د خلکو سره هغه راست رانغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو دا هم زمونږ رور بای دی هجرت انشاءالله اراده د هجرت در سفر کوي سعودي عرب ته بځي نو دی یو تپوس دا وکړو چې څه حالات وي نو واقعي مونږ هم خپله مسافري یو وخت کې کړله د سبقونو دوران کې ډېر ګرانه وي مسافري ډېره ګرانه وي ډېر مشکلات دي ډېر تکالیف وي او دا اکثرو ملګرو ته محسوسېږي نن خو هغه مسافري نه ده لکه کم چې پخوا به وه خلکو به کیسټې کورونو ته رالیږلې او خلکو به هغه کیسټې به چېرته په پټ او په پناه باندې اورېدی کېده او کله به رارسېده او خطونه وو نن خو د مسافرۍ هغه ډېر انتهایي چې کومه یعنی مشکلات هغه ختم شوي دي اوس خو موبایل راواله او بس کور ته خبرې کوو چې څه قسم هم هغه سړی د مسافرۍ هغه ډېر احساس کم شوی دی خو بیا هم تکلیف د بچو نه لري خو زه دا د دې نننۍ ویډیو په دې وساتت سره خپلو مسافر وروڼو ته دا یوه خبره کوم چې سفر خو د هر چا وي زمونږ ستاسو سفر دا هم عبادت دی ولې مونږ او تاسو د رزق حلال د ګټلې دپاره ځو زیات ملګري په دغه طرف په دغې مسافرۍ کې په دغه طریقه باندې خپل ژوند تیری نو یو دا مونږ عبادت وګڼو په طور عبادت مسافري کوو چې خپلو بچو له مونږ حلاله روزي ګټو نو بیا واقعي د حلال رزق ګټلو د هغې کوشش هم پکار دی دویم د هغې سره دیني ماحول ځان ته جوړول په هغې کې ځان ته یعنی د مونځ پابندي کول او ورسره د تبلیغ سره خپله واسطه ساتلو او داسې کارون نه ځان ساتل چې په هغې کې غلا راځي وغیره نو دا سفر بیا د انسان دپاره خیر کېږي وروسته که دا سړی په کور کې نه وي خو الله پاک د ده د کور حفاظت کوي د ده د بچو حفاظت کوي د ده د عزت الله رب العزت خیال ساتي خو چې کله انسان هلته بیا لاړ شي مسافرۍ کې بیا د انسان هلته اعمال ټیک نه وي مطلب داسې طرفونو ته لاړ شي چې هغې باندې الله خفه کېږي نو بیا د هغې نه مشکلات دلته کور طرف ته جوړېږي ډېره مننه قاري صاحب تاسو یو خبره شیر کړه د دې ځای کې چې مسافر ځي نو په یو سوچ باندې ځي چې زه کامیاب شم زه خپلو بچو له خپل مور و پلار نه حلال رزق وګټم بعضې مسافر داسې وي چې قاري صاحب هغه لاړ شي هلته او د دې ځای کې هم خپل ژوند تباه کړي بیا هلته لاړ شي هم خپل ژوند تباه کړي او کوم مقصد چې هغه ته ځان ونه رسوي نو د دغې نه لږ اجتناب پکار دی چې په کوم مقصد باندې تاسو ځئ نو هغه مقصد ترلاسه کول پکار دي ټولو مسافر وروڼو ته زه دا یو عاجزانه درخواست کوم چې واقعي په مسافرۍ کې لکه کله ناکله به د فیسبوک باندې موږ دا ویډیوګانې ګورو او خلک دغه یعنی خاص طور دوبۍ والا چې هلته دا شوګانې کېږي او دا غلط خلک هلته درځي او د هغوی هغه مختلف یعنی شوګانې په هغې کې دا مسافر خلک بیا مختلف دغه کوي طریقو سره خپل یعنی مالونه ضایع کوي بربادوي دغه مال چې تاسو خپلو بچو له دلته رالیږئ چې کم تاسو دغه ته ډېر په تکلیف ګټلی یوازې تاسو ته تکلیف کورنۍ مسافرو ته چې مسافر خلک لاړ هلته د هغې نه وروسته د دوی بچي څومره په کور کې په تکلیف وي څنګه چې د مسافر په خپله احساس کوي د جدایۍ نو دغه رنګې وروسته د ده بچي په کور کې د ده مور پلار د ده بیبي د ده وروڼه خویندې دا ټول احساس کوي نن لکه زمونږ کم دا ملګری چې کور نه راوتلو نو ملګرو په خوله چې لکه ډېر تکلیف و وروسته مشران خفه کېږي د هغوی په زړه کې راځي کشران خفه کېږي نو چې تاسو دغلته لاړ شئ نو د مسافرۍ مقصد به دا نه وي ستاسو چې تاسو فل عیاشي وکئ بلکې وروسته چې ستا سره د کومه خلکو حق دی ته دا نیت وکړې چې زما دا بچي دا په سهولت شي زه دې له سهولت ورکړم زه به په ځان سخته تېره کړم تاله به الله پاک د هغو هغه روزي درکوي نن زمونږ هلته هغه مقصد بدلي زمونږ نیتونه بدلي زمونږ په نیت کې فرق وي چې زه به لاړ شم او زه مړه د دې کور نه به ځان خلاص کړم یا به داسې چې یاره کور کې دلته خوند نه کوي زه هلته مسافرۍ کې به خوند کوي او یا داسې ماحول ځان ته نه جوړول بلکې مقصد خپل حاصلول چې هغه ستا د خپلو بچو لپاره رزق حلال د هغې اصول دی چې تا ته حاصل شو تا ته پته ولګېده دلته په خپلو بچو باندې هغه رزق راوړه ویې لګوه پې دا ستا هغه خپله ډیوټي خپله ذمهواري پوره کړه دا زمونږ او ستاسو د ټولو یو ذمهواري ده مونږ او تاسو الله پاک د دې خپلو بچو مشران چې پیدا کړي مونږ د هغې یعنې هغه شپنکي د هغې هغه راعي الا کلکم راعین حدیث کې راځي تاسو کې هر یو سړی یو شپنکی دی د ګډو بزو چې کوم هغه شپنکی مشر هغه ټول سهار بوځي او
د هغې باندې خوراک کوي بیا یې بېرته راولي. نو دغه رنګې مونږ او تاسو هم دغسې ځو او د خپلو بچو دپاره به رزق ګټو، بیا به واپسۍ کې راځو دیوله په دیو باندې به یې خورو. نو انشاءالله دا به زمونږ او ستاسو مسافري دا به د خیري برکت به یې په دې کې مونږ او تاسو به د مشکلاتو نه الله پاک ساتي. دغه څو خبرې وې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د قاري صاحب خبرې تاسو واورېدې، چونکې زمونږ دا ورور چې دی نو دوی سره په دوکان کې ډېر زیات پاتې شوی دی. انتهایی نن زمونږ دپاره د خفګان خبره هم ده چې مسافرۍ ته یو ورور ځي او لکه اول ځل باندې ځي، نو دغه احساس صرف هغه چاته کېږي چې چا مسافري کړي. نو الله دې وکړي چې دغه سفر د دې د خیر شي او څومره چې زمونږ مسافر وروڼه دي هغو ته هم زمونږ دا درخواست دی چې بس مقصد باندې تاسو د کور نه تللی حق خپل مقصد حاصل کړئ. څنګه چې قاري صاحب خبره وکړه، نو زمونږ سفر جاري دی، موټروی باندې یو، مخکې هم تاسو ته دا حالات ښیو. نو ایرپورټ ته هم دلته هم ستاسو سره بیا خبرې اترې کوو. نو راځئ موږ سره. کله چې مسافر رخصتېږي نو دا هغه اخري د روټۍ پروګرام وي چې هغه په دغه سفر کې وشي. په دې ټیم کې موږ ولاړو طاهر خان ریسټورنټ ته چې دغه زمونږ د ورور اخري روټۍ وه چې هغه په پاکستان کې زمونږ سره وخوړله. څومره چې مسافر دی الله تعالی دې په هر چا باندې مسافري اسانه کړي. په دې ټیم کې د مسافر څه تېرېږي هم نه، خو د روټۍ د پروګرام نه وروسته موږ بیا خپل سفر جاري کړو، د اسلام آباد ایرپورټ په لور باندې روان شو. دغه وه چې موږ د اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدو. په څو منټه کې به موږ ستاسو سره د مسافر د رخصتېدو منظر شیر کړو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، موږ راورسېدو اسلام آباد ایرپورټ ته. دا هغه ځای دی په کوم ځای کې مسافر روانګي کوي او هغه مسافر چې واپس راځي نو هغه ته هم دلته خلک کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې موږ به اسلام آباد ایرپورټ ته ځو. نو راورسېدو، قاري صاحب راسره موجود دی، زموږ چې کوم ورور دی سعودي عرب ته چې کوم روان دی هغه هم راسره موجود دی. موږ ډېر کوشش وکړو چې هغه خبرې وکړي خو پته نه لګي. قاري صاحب جی وایي چې بس ماشاءالله مونږ الله روغ رمټ راورسولو ایرپورټ ته. وبس د دیو به فلایټ دی وبځي ټایم هم پاګو دی. بس به ټولو مسافر ته دغه یو میسیج ورکوو چې د هر چا چې څومره د وطن نه په باره دی الله دې د هغوی حفاظت وکړي، الله دې د هغوی مسافري ته برکت کړي. خپل ملګري ته هم ډېره دعا کوو. هر ملګری ما تاسو ته مخکې میسیج درکړی او بیا هم درته وایو چې مسافري دا یوازې داسې نه دی چې یاره به ستاسو د کور نه بار شوئ، بلکې ستاسو نه هم څه بچي هغه به باره دي او هغه د نه یعنې په مسافرۍ کې دي. نو د هغو ټول احساس او درد به ستاسو په زړه کي او د هغو د ژوند به هم تاسو لحاظ ساتئ او خیال ساتئ او هغوی له به هم تاسو داسې کوئ چې لکه د هغوی یو قسم له د هغوی مال دی تاسو له الله درکړی دی، نو په هغې کې خیانت ونه شي او د هغوی چې څومره حقونه دي هغه به تاسو پوره کوئ په دې طریقې سره چې د هغوی به تاسو د هغه ځای نه په یعنې اخلئ په نګرانۍ کې په خپله یا داسې چا له په نګرانۍ کې ورکړئ. نو انشاءالله ستاسو مسافري به بیا دی چې هغه به د خیر او د برکت وي. انشاءالله دغه یو میسیج هم ورکوو. الله دې ټول مسافر ښاد او آباد لري. ټولو ته به دعا کوو هر څوک دې الله پاک خپل وطن ته په ډکو منګولو باندې راولي او د هر چا دې الله پاک په خپل وطن باندې د حلالي روزګار او د حلال یعنی روزۍ د هغې بندوبست وکړي. دا به د الله نه غواړو تاسو ټول مسافر الله وسلام. کتونکو دا هغه ځای دی، دا وګورئ تاسو چې ځینې مسافر چې هغه د دې ځای کې نه ځي او بیا ورسره کوم خلک راغلي نو په خفګان باندې ترې واپس ځي. او دا وګورئ کم خلک چې دلته راغلي دلته وبلا خلک په انتظار باندې تاسو وګورئ ولاړ دي. نو د هغو خلکو کوم چې مسافر دي نو هغوی به واپس راځي، هغه بیا د خوشحالۍ یو مقام او د هغو خلکو لپاره
کم چې د مسافرو سره راشي بیا د ځای نه واپس شي هغه ډېر زیات د خفګان مقام وي. په ایرپورټ کې دا هغه د خفګان ځای دی چې په کوم ټیم کې دغه مسافر د خپلو وروڼو نه او د رشته دارانو نه رخصت اخلي او هغه د سفر په لوري باندې روانېږي. دا ډېر زیات د خفګان او د غم مقام وي. ګرانو کتونکو زمونږ چې کوم ورور روانو هغه په بورډینګ کې دی لا مونږ به د هغه پورې انتظار کوو چې د څو پورې دا فلایټ چت شوی نه نو قاري صاحب په څومره ټیم پورې انتظار کوو چې یاره کم از کم چې دیو ته ګنټه مونږ انتظار وکړو لاړ شي بیا مونږ داسې پاتې شو لکه هغه منظر څنګه وي دا خو ډېر دردناک منظري زما خو دا یو ځای نه دی او نه د یو کس سره راتګ دی بار بار مونږ راځو خو دا ډېر انتهایي اذیتناک منظري چې کله هم یو ورور مسافر د دې ځای نه رخصتېږي او بیا ته هغه ته انتظار کې نو هغه هم ډېر انتهایي په پریشانۍ کې خو وروسته چې څوک پاتې شي هغه هم ډېر پریشانوي او بیا کله ناکله زما سره په دې ګاډي کې ملګري واپسۍ چې ځي نو واپسۍ کې په دې لاره باندې د ډېر ځای پورې د خلکو په زړه کې هغه احساس او هغه پریشاني که ته ورته ډېر څه وایې نو هغه حقه یو سوچ د هغه په ذهن کې چې کوم د هغه نه مسافر ورور جدا شوی ډېر ساعته پورې بیا دغه تکلیف هغه محسوسوي. نو دغه زمونږ ویډیو وه او د مسافرو دپاره وه او دغه مسافرو هغه هم رخصت کو نو د بلې ویډیو پورې به هم اجازت راکوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.